वतन वतन मेरे आबाद रहे तो غازي امان الله خان د دې وطن غازي و. غازي امان الله خان هغه غازي و چې موږ په نامه افتخار کوو. موږ نه چې ایران و پاکستان یې له دغه درو هند پاکستان دا ټوله د غازي امان الله خان زور و لغته وه چې لوی برطانیا یا انګریز ته یې ورکړل چې درننه پورې پاکستان و هند له باغه کې ازاد شو. هغه یو امیر صاحب مسعود ته احترام لري چې هغه زموږ مشر و، د مجاهدینو قومندان ښه په قهرماني سره د دې وطن دفاع وکړه. په سر کې کړ نور د خلک موږ ټوله بزازان پېژنو. دا د جات رهبران، د جات ملکان دا ګډ مل پېژنو. دا عین د راسون مشران دي. نور د خلک خطابه اسلام نه د حکومت اخطارونه کوي، نه د میازونه ټکوي چې مجاهد به دی وکړي، مجاهد به دی. مجاهد هېڅ شی نه دا ټوله مجاهد دغه ټوله د دې وطن بچیان مجاهد دي. نه دي چې دا 7 کس مجاهدین دي، نور نه دي. دلته چې دا 1.5 میلیون افغانان شهیدان